بغدادي پیر د پښتو ژبې د نوموتي ناول لیکوال ارواښاد نصیر احمد احمدي شهکار اثر دی. پر بلبل اپلیکیشن یې زه احمد شاه پاڅون درته لولم. لومړی برخه. لارا اوتو کړي جامې په بکس کې کښېښودې، ویې ویل سوزان څه فکر کوي؟ د پوهنتون 7 ورځې رخصتي په دومره ستړي سفر ارزي؟ ځوان نجلۍ ریموټ ور واخیست، تلویزیون یې مړ کړ، ویې ویل تر دې ډېر رخصتي نه لرو، ښه ده 2 ورځې به د لندن له شور ماشوره لرې یو. لارا ناره کړه. ټامه غوږ یې ونیوه، څه یې وانه اورېدل. لور ته یې وکتل، ویې ویل ورور دې چیرې دی؟ سوزان کړکۍ ته ودرېدله، پورته یې لاندې وکتل. پلار یې د واګون موټر پر سر د لرګي وړه کښتۍ تړله. ویې ویل مخکې یې موټر پاکاوه. لارا د بکس زنځیر کش کړ. سوزان پر زینو کښته سوه، د باندې ووته. لمر پوست لګېده، نری باد د ونې ببرې پاڼې خوځولې. سوزان یودم چغه کړه، منډه یې واخیسته، لرې ودرېده. په خوشکه یې وویل پلاره تر اوسه لا یخني ده. له عمره پوخ سړی د موټر مخکنۍ شیشې ته د اوبو پایپ نیولی و. خندل یې. سوزان پر خپله غاړه لاس تېر کړ، ګوتې یې لندې سوې. ټټر ته یې وکتل، لوند و. د ونې له سیوري لمر ته سوه. پلاره ټام دې نه لید؟ سړي زیرزمینۍ ته اشاره وکړه. سوزان ورغله. ژړ ګروپ بل و. د زیرزمینۍ پر بل سر کې ټکا خته. تر زړو کوچونو تېره سوه. پښه یې له باسکل سره ولګېده. پر ولاړو کاټنونو یې لاس تکیه کړ. د وښو د ریبولو د ماشین له سره یې د مخ نقاب ور واخیست. نقاب اوږدې سرې داړې درلودې، سترګې تر غوږونو پرې وې. نقاب یې خپل مخ ته ور واغوست. ارام ګامونه یې واخیستل، مخکې ولاړه. ورور یې د لرګي پر یو لوی صندوق کې څه لټول. سوزان ملا کړوپه کړه، وغرېده. ټام ور ونه کتل. د سوزان د تندي نرۍ ګونځې سره ورغلې. ونه ډار سوې. ټام ویل د کرکټ په توپ پسې ګرځم، میاشت مخکې مې په همدې صندوق کې ولید. سوزان وخندل. په دومره جنجال نه ارزي، له کرکټه پرته میلان نه میله. سوزان ډارونکی نقاب لرې کړ، په یوه کاټن کښېناسته. ټام ویل ایرلینډ مې نه خوښېږي، کاشکې مو یوه اونۍ هلته په لندن کې تېره کړې وای. سوزان ودرېده، درب سو. سر ته یې لاس ونیوه. له پورته د لرګي کوچنی صندوق راولوېد، پر مځکه ولګېد. پورتنۍ تخته یې بېله سوه. ټام چغه کړه پام. سوزان کښېناسته. له مځکې یې کوم شی راپورته کړ، ګروپ ته یې ونیوه. ویې ویل مډال. ټام په بیړه ور وکتل. مډال یې د خپل خور له ګوتو واخیست. ورو یې وویل د ژړو دی، ورته وګوره څه پرې لیکل سوي دي. د انګلستان د ملکې مډال، 1945 کال. سوزان ویل اوس 2016 کال دی، معنا 81 کاله یې وتلي دي. ټام پړ مخې پروت صندوق پر بله خوا راواړوه. یو پنډه زړه کتابچه ترې ولوېده. سوزان کتابچه ور واخیسته، ور پویه کړل، ویې ټوخل. د کتابچې پر پوښ یې څنګل تېر کړ. بغدادي پیر، ډیویډ جونز. سوزان د کتابچې ځای ځای پاڼې واړولې. یو ځای لیکلي وو یوې مرغۍ ته مې وکتل، د ستوني سپینې پستې بڼکې به یې وپړسېدې. اخیستې هوا به یې په خواږه غږ بدله سوه. بوډا په بیړه وویل خوښه دې سوه؟ ارزانه ده. ومې ویل نه. یو دم یې بې غاښو خوله خلاصه سوه. په خوند یې وویل ها، خو سم ووایه چې کوترباز یې. سوزان یو بله پاڼه واړوله. امان الله خان وویل ناوخته دی، وار له واره به د مطلب خبر راواخلم. الن مایک پیژنې؟ ټوخي واخیستم. له خولې مې چای داره وکړه. پیاله مې پر میز کښېښوده. بخښنه مې وغوښته. ژر مې له جیبه سپین رومال راویست. د خپلې کورتۍ د ټټر پر لنده سویو برخه مې تېر کړ. سفیر ته مې وکتل، په لاس کې نیولې پیاله یې لړزېدله. یو دم مې ډټ خندی واورېد. یو کوچانی غږ وویل پیر صاحب خو له خپله ځانه خبر نه دی، پرتوګ یې په چاپا خوا اغوستی، نو ورک سیرلی به څنګه په خپلو پښو راولي. سوزان بله پاڼه واړوله. زه به پر مځکه ګرځېدم، خو خلکو به اسمان ته کتل. په هرې سپینې کوترې پسې به یې چغې وهلې. پیرګل ته وګورئ، له ځانه یې کوتره جوړه کړې، پر خپلو مریدانو ګرځي. چا چې به ولیدم، پر ځان به یې دوژخ اور حرام ګاڼه. سوزان بیرته د کتابچې پاڼې سره ورویستې.
موټر تیز و، ونې، کورونه، شنې کروندې په منډه شاته تلې. سوزان ویل پلاره میله نو داسې وي. سړي وخندل، د موټر له اکسلیټره یې پښه پورته کړه. سوزان د مخې سیټ ته غړۍ ور اوږده کړه. د سرعت ستن 50 میلو ته راکښته سوه. ویل اوس نو په رښتیا میله سوه، له لارې هم باید خوند واخلو. ټام چغه کړه هلته وګورئ. سوزان مخ ور واړوه. لرې په شنو غونډیو کې 2 سپینو اسانو منډې وهلې. لاره وویل لارې ته ګوره. سړي لاس ور وغځاوه. د ښځې پر وړاندې یې په ستنو کاره ورکړه. د لارا مخ سور سو. په بیړه یې شاته وکتل. اولادونه یې ورمېږونه کاږه کړي ول. د موټر د شا له شیشې آسونو ته کتل. د ونو غوټه راغله، آسونه ورک سول. سوزان مخ واړوه. د موټر د عقب نما په آینه کې یې د خپل پلار وړو سترګو ته وکتل. ورو یې وویل پلاره نیکه دې څنګه سړی و؟ سړي وخندل. څنګه دې یودم زما نیکه ذهن ته درغی؟ هسې زما پلار ستا د مور د نیکه غوندې کشیش نه و چې ټول عمر په کلیسا کې تیر کړي. د لارا ټنډه تروه سوه. ته باید زما نیکه ته احترام وکړې. سړي وخندل. ما کومه بده خبره نه ده کړې. غلی سو. په خوند یې وویل برطانیې ته د ډیویډ جونز خدمتونه نسو هېرولی. پوهېږئ نیکه مې په برطانوي هند کې ژره سپینه کړه. پوره 40 کاله یې ملکي خدمت وکړ. سوزان ویل میډال مې ولید. سړي په بیړه ور وکتل. سوزان ویل نن سهار مې په زیرزمیني کې یو صندوق وموند. سړی په خوله کې ور ولوېد. هلته یوه زړه کتابچه هم وه. هو راسره وامېخیسته. سړي وخندل. ښه دې وکړل، خو پام ورسره کوه. ټام ویل پلاره تا لوستې ده؟ هو خو کلونه مخکې، سم مې نه دي په یاد. تاسو یې ولولئ، پر خپل غور نیکه به افتخار وکړي. د کښتۍ پر غولي ګڼ موټر ولاړ ول. سمندري مرغانو خپل اوږده سپین وزرونه باد ته ورکړي ول. هوار تلل. سوزان د کښتۍ اوسپنیزې کټارې ته ودرېده. د سمندر اوبه ارامې وې. کله کله به د نجلۍ ژړ اوږده وریښته د هغې ښې سترګې ته راغله. ګوتې به یې ترې لاندې کړې، تر غوږونو به یې واړول. کښتۍ ورو تله. شاته یې د سپینو ځګونو لیکه پاتې کېدله. سوزان مخ واړوه. پر مخامخ اوږده څوکۍ یوه جوړه ښکارېدله. ځوان نجلۍ د هلک پر زنګون سر ایښی و. هلک د نجلۍ په ژېړو وریښتونو کې ګوتې وهلې. د ټام غږ یې واورېد. دا یې د کښتۍ سالون ته د خوراک لپاره وربلله. ورغله. د کاچوغو او پنجو ټکا خته. ګڼ کسان ناست ول. ډېرو یې تنګې سترګې او پیتې پوزې درلودې. د چین، جاپان او کوریا سیلانیان ول. سوزان میز ته نږدې چوکۍ وښویوله. کښېناسته. سره کړې غوښه یې خوښه نه سوه. له ګارسونه یې د ترکاري سوپ راوغوښت. ډوډۍ وخوړه. کوټې ته ولاړه. پر کټ پرېوته. د کمپیوټر له بکسه یې د خپل غور نیکه کتابچه راواخیسته. بغدادي پیر ډیویډ جونز. د مطالعې ګروپ یې ولګاوه. ځای ځای پاڼې یې واړولې. مسلسل تاریخونه یې نه درلودل. کله کله به د یوه او بل یاداشت ترمنځ میاشتې او آن کلونه وتلي ول. بیرته لومړۍ پاڼې ته راغله. د سوزان غور نیکه ډیویډ جونز لیکلي ول. برطانوي هند، لاهور، 1919 میلادي کال د فبروري 28. ناارامه یم. کیسه معلومه ده. غرمه مې هندي شراب وڅښل. ښه نه ول. پر زړه مې ترخې اوبه راواوښتې. نیم ساعت مې په تشناب کې تېر کړ. بې ګټې و. اخر مې د مېلمستون زړې خدمتګارې رانۍ ته ورغږ کړل. له جارو سره راغله. ګېډې ته مې غبرګ لاسونه نیولي ول. له درده تاوېدم. ډاکټر مې راوغوښت. رانۍ د باندې ووته. شېبه وروسته یې یو کوچنی خیرن بوتل راته ونیوه. ویې ویل چې یوناني دوا ده، د نس تاو به دې ښه کړي. یو خرپټ شنه رنګه پوډر مې له اوبو سره تېر کړل. د رانۍ خبره سمه وه. ساعت وروسته مې د نس چونګارې ودرېد. ماپښین یو عسکر راغی. سلامي یې ووهله. یو کاغذ یې راته ونیو. حیران سوم. چانسلر لاهور ته راغلی و. عاجل یې غوښتی وم. په بیړه مې پر ځان اوبه تېرې کړې. ژمی دی خو اوبه تودې لګېدې. د رشي مې واغوسته. پر کوټبند ایښې شپو خولۍ ته مې لاس ور وغځاوه. د باندې په 4 اسانو پسې تړلې ګاډۍ ولاړه وه. ور وختم. د لاهور بازار له ګڼې ګوڼې ډک د هندي تیزو مسالو بوی ته. ګاډۍ یوې تنګې کوڅې ته ودرېده. له اذانونو سره د پایزیبونو د شرنګا غږونه ګډ ول. څوک جوماتونو ته تلل، څوک د رمسالونو ته روان ول، چا د رقاصو ننداره کوله. ګاډۍ یوې پخوانۍ کلا ته ننوتل. دا کلا په لاهور کې د انګریزانو لوی مرکز و. اوږدې کوټې ته ورغلم. له پوځي منصبدارانو ډکه وه. د چانسلر ډبل اوږده برېتونه ځړېدلي ول. خولۍ مې د سلام په دود له سره کښته کړه. پر اوږده میز پورې جوخت څوکۍ مې راکش کړه. کښېناستم. د
د څنګ ملګري البرټ ته مې وکتل. اوږې یې پورته واچولې. لاهور ته د چانسلر د ناڅاپي راتګ په علت نه پوهېده. چانسلر په برطانوي هند کې د سر سړی و. ما ډېرې ناستې ورسره کړې وې، خو تر دې دمه مې دومره نه آرام نه و لیدلی. ما یې لاسونو ته کتل، پنډې سرې ګوتې یې لړزېدلې. چانسلر ودرېد، غاړه یې صافه کړه، ویې ویل د افغانستان له حالاتو خبر یاست؟ ټول غلي ول. البرټ ودرېد. هو صاحب، باچا حبیب الله خان یې د لغمان په کلګوش سیمه کې وواژه. غلی سو. چانسلر ویل همدومره؟ نه، څه موده مخکې یې زوی امان الله خان پاچاهي اعلان کړه. د امان الله خان په اړه څومره معلومات لري؟ البرټ بله خبره ونه کړه. چانسلر د تمباکو له پاڼو جوړ پنډ سګرېټ ولګاوه. له خولې سپېره لوخړه راووته. یو دم یې چیغه کړه، ایشورام چېرته دی؟ دروازه خلاصه سوه. انګریز پوځي سلامي ووهله. پر زوټه یې وویل صاحب، ایشورام همدا اوس راورسېد، خو نیغ تشناب ته ولاړ. البرټ ته مې وکتل. لاندنۍ شونډه یې په غاښونو کې ټینګه نیولې وه. ګېډه یې پورته غورځېده. په مخ کې راټولې سوي وینې وپوهولم چې خندا یې په ډېره سخته کابو کړې ده. نور ته مې وکتل، ټولو جدي څېرې نیولې وې. ایشورام راغی، خو چانسلر د دمې جوړولو وخت ورنه کړ. له هغه یې وغوښتل چې خبرې وکړي. ایشورام مې پیژانده، هندو و، خو صافه پښتو یې ویله. د په کابل کې د یوناني طب کاروبار کاوه، خو په اصل کې د برطانوي هند تنخوا خوړله. ایشورام ویل زما دکان د کابل مراد خانې ته نږدې دی. څو ورځې مخکې پر سپین آس یو سپور ځوان راغی. ځوان ښایسته ښکارېده، غټې سترګې، سپین مخ او نري برېتونه یې لرل. ورنږدې سوم. امان الله خان له ګارډ او عسکرو پرته یوازې راوتلی و. له تیکې راوتلې توره یې لمر ځلوله. خلک خبر سول. دوکانونو ته قلفونه ورولوېده. لویه میداني له سلګونو او یا هم له زرګونو کسانو ډکه سوه. ځوان پاچا ناره کړه. ولس یې د خپلواکۍ اخیستلو ته راوباله. د یو سرلوړی، آزاد او پرمختللی افغانستان غوښت. په خبرو کې زور و. خلک یې د انګریزانو پر ضد پاڅون ته رابلل. ایشورام 20 دقیقې خبرې وکړې، کښېناست. چانسلر له جیبه یو کاغذ راوویست. امان الله خان برطانوي حکومت ته لیکلی و چې افغانستان باید د یو خپلواک هېواد په توګه په رسمیت وپېژني. وروسته یې د ناستو کسانو نظر وغوښت. ټول په یوه خوله ول. د امان الله خان لیک یې هسې باټې وګڼلې. ویې ویل یو کمزوری پاچا د برطانیا د لوی امپراتورۍ په وړاندې هیڅ هم نه دی. دا ماشوم بې ارزښته وګڼئ، همداسې یې پرېږدئ. د لیک ځواب مه ورکوئ. خو ایشورام قناعت نه کاوه. ویې ویل چې له امان الله خانه ویره پکار ده. ما تر دې پخوا په یو افغان کې هم داسې د ازادۍ شور او له انګریزانو نه دومره کرکه نه ولیدلې. سوزان کتابچه کښېښوده، تشناب ته ولاړه. مخ ته یې څو لپې اوبه ور واچولې. بېرته پر کټ اوږده وغځېده. پاڼه یې واړوله. برطانوي هند، لاهور، 1919 کال د اګست 10. د شپې 1 بجه ده. ویښ یم، اعصابو مې کار پرېږي. یو ځوان پاچا څنګه یوې لویې امپراتورۍ ته ماته ورکړه. زړه ته مې نه لوېږي، خو واقعیت دی. موږ په څو جبهو کې مات سو. تش لاس خلکو توپونو او تیارو ته غېږ ورکړې. ترپ پر مځکه یې راوویشتل. سخته ده. لویه برطانیا یې وشرموله. برطانوي هند، لاهور، 1919 میلادي کال د سپټمبر 22. سهار په خړه ټلیفون راغی. چانسلر ور وغوښتم. 1/2 ساعت وروسته یې راته ویل چې بار او بستره دې وتړه، له څو نورو کسانو سره به کابل ته ځې. د ناڅاپي سفر ته نه وم تیار، خو د چانسلر ترې وتندې وپوهولم چې اضافه خبره مې په ګټه نه ده. چانسلر راته وویل چې په کابل کې زموږ د یو څو کسانو موجودیت ضروري دی. 100 زړونه مې سره وتړل. ناروغي مې بانه کړه. ورته ومې ویل چې که امکان ولري بل څوک ولېږه، خو قناعت یې ونه کړ. دی پوهېده چې دې ماموریت ته تر ما بل غوره کس نسي موندلی. زه د برطانوي هند په ټولو سیمو ګرځېدلی وم. د خپل 15 کلن ژوند 14 کاله مې د برطانوي هند په استخباراتو کې تېر کړي ول. له بنګال رانیولې د ایران تر سرحدونو بلد وم. 6 کاله مې له شاه حبیب الله خان سره په دربار کې د مشاور وظیفه درلوده. د افغانانو خوی، رواج، ښه او بد را معلوم وه. په پښتو مې صافې خبرې کولی سوې. له قوارې هم انګریزانو ته نه پاتې کېدم. مور مې ایټالوي وه. د افغانانو غوندې رنګ یې درلود. تورې سترګې او تور وریښته مې له موره وړي ول.
کابل 1919 کال د اکتوبر 4. پرون راته ویله له غازي امان الله خان سره به سبا پر 10 بجو ګوري، خو البرټ یاد کړ چې افغانان وخت ارزښت نه ورکوي. د سهار ناشته مو په کراره وخوري. البرټ تک سور چاغ سړی دی، سره ډبل برتونه لري، په خوراک ډیر وخت تیروي، ستمه یې خیږي، له هرې ګولې خوند اخلي. خو زموږ د سفر بل ملګری 4 هډوکي خوار بوډا دی. که د بدن غوښه ترې وتره شي نو په تول 4 کیلو نه ترې جوړیږي، خو پزه تر اندازې زیاته اوږده ده. ډیر نه خاندي، خو کله چې خاندي پورتنۍ شونډه یې په پزه کې ورکه سي. 11 بجې ارګ ته ورسېدو. یو په ونه لوړ د رشکړی ځوان راغی. موږ یې یوه سالون ته رهنمایي کړو. بخښنه یې وغوښته. ویل چې پاچا په 10 بجو ورغوښتي وی، خو تاسو ناوخته راغلی. پاچا له 11 تر 12 بجو پورې له ځینو قومي مشرانو سره ګوري. ځوان غلی سو. ویل پاچا د ماپښین له لمانځه وروسته بله غونډه لري، خو زه به احوال درته راوړم، شاید د ډوډۍ پر وخت مو ور وغواړي. ځوان له سالونه ووت. البرټ ویل له ساده سړي سره نه یو مخامخ. حیرانې سترګې مې ور واړولې. البرټ ویل په اسیایي هېوادونو کې مې ډېر پاچاهان لیدلی دي، خو دا سړی امان الله خان لومړی پاچا دی چې وخت ارزښت ورکوي. یو خدمتګار له شیدو ډک ګیلاسونه او کلچې راته راوړې. له کړکۍ مې د باندې وکتل. د ارګ لوړ ډبرین دیوالونه پاک ول. یو بوډا له نري سړک څخه د ونو ژړې پاڼې جارو کولې. ارګ مې پخوا هم لیدلی و، خو دومره پاک نه ښکارېده. د باندې ووتم. سوړ باد لګېده. په چمن کې د ګچو سپینې لیکې تېرې وې. پورته مې وکتل. د شیر دروازې د غره پر څوکو د واورې نری پیروی پروت و. سګریټ مې ولګاوه. د جارو غږ نږدې و. یوه شېبه ودرېدم. د مني لمر ته مې په سختۍ هډونه تاوده سول. نیم سوخته سګریټ په چمن کې واچاوه. تر ډېره مړ لوګی ترې خوت. بوډا راغی. نیم سوخته سګریټ یې ورپورته کړ. په جارو سوو پاڼو کې یې واچاوه. بوډا ته مې ویل په چمن کې یې د سپین لیکې ولې جوړې کړي دي؟ بوډا راوکتل. څه یې ونه ویل. ولاړ. د ګل تر بوټي لاندې لوېدلی کاغذ یې ور واخیست. بیرته راغی. کاغذ یې په لاسي کراچۍ کې واچاوه. ویل پاچا امر کړی چې د نیالګیو د ایښودلو لپاره کتار کندې وکیني. ومې ویل خو نیالګي د هود په میاشت کې نه ایښودل کېږي؟ بوډا وخندل. خو پاچا بل څه وایي چې یو خو به کار تیار وي، بل دا چې د ژمي واورې او یخونه به د کیندل سوو کندو خاوره نوره هم پسته کړي. پسته خاوره د نیالګیو ودې ته ښه ده. نو پاچا هم په باغواني پوهېږي؟ بوډا وخندل. پاچا په ډېرو شیانو پوهېږي، کم کتابونه خو یې نه دي ویلي. ومې ویل ته له څه وخته راهیسې دلته په ارګ کې؟ بوډا وویل په ښار کې مې سوالګري کوله. پاچا موټر راته ودراوه. خواست یې نه و خوښ. ورته ومې ویل چې نو څه وکم؟ 10-11 عایله راپسې دي، ډوډۍ غواړي، بس دلته یې راویستم. کار مې اسان دی. د سړکونو په جارو کولو کې پیاوړی یم. د میاشتې په اخر کې تنخوا راکوي. تر بسه هم پسې تېره ده. بوډا کراچۍ ټېله کړه. وچې پاڼې یې ورسره یوړې. بېرته سالون ته راغلم. 11 بجې مې ځینې غږونه واورېدل. تر کړکۍ مې ور وکتل. له مخامخ ودانۍ ګاڼ کسان راوتل. تورې او سپینې پګړۍ یې تړلې وې. یو تک سپین مخ مې ولید. ودرېدم. امان الله خان مې په لومړي ځل لید. لرې و، خو غټې سترګې او تور برېتونه یې واضح ښکارېدل. پاچا له ټولو څخه په غېږ خدای پاماني واخیسته. څو کسان یې پر لاسونو ور ټیټ سول، خو پاچا خپل لاسونه شاته ونیول. د لاسونو ښکلول یې نه خوښېدل. ډله له ارګه ووته. ځوان راغی. موږ یې له امان الله خان سره لیدو ته وربوللو. ځای ځای پر نري تازه جارو سوي سړک شنه لاندې نسوار پراته ول. اوږد دهلیز ته ورننوتو. له مخامخ کوټې یو غږ راغی. دوی باید خپل شخصیت ته درناوی ولري. زه عادي انسان یم، ضرور نه ده چې زما لاسونه ښکل کړي. رهنما ځوان دروازه وټکوله. کوټه وړه وه. امان الله خان او یو بل په عمر پوخ سړي لاسونه راکړل. پر څوکۍ کښېناست. البرټ د ناوخته راتلو په خاطر بخښنه وغوښته. پاچا په عمر پوخ سړی معرفي کړ. د پاچا خسر او دفتر مشر محمود طرزی و. البرټ د چانسلر لیک ورته ونیوه. په لیک کې له شاه امان الله خان غوښتل شوي چې د مناسباتو د ساتلو لپاره د دوی څو کسانو ته په کابل کې د اوسېدو اجازه ورکړي. پاچا لیک ولوست. وروسته یې اوږدې خبرې وکړې. د برټانیې په شمول له ټولو هیوادونو سره متقابلې دوستانه اړیکې غوښتې. بیا یې د برټانیې ملکه په دروند نوم یاده کړه. ویې ویل چې دواړه خپلواک هیوادونه د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې له یو بل سره ډېره همکاري کولی شي، خو شرط یې دا دی چې برټانیه باید افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپېژني. پاچا نیم ساعت خبرې وکړې. په خبرو کې د خپلواک افغانستان نوم ډېر یاداوه، خو د خپلواک ټکی زما زړه خوړ. دې سړي یوازې څو میاشتې مخکې د برټانیې امپراتوري ته ماته ورکړې وه. ډېری انګریزان یې تر تیغ تیر کړي ول. خپلواکي یې اخیستې وه، خو اوس یې په خبرو کې کرکه نه لیدل کېده.
خبرې یې تودې او له مینې ډکې وې. دی د خپل هیواد د اقتصاد په فکر کې و. 1:30 بجه ډوډۍ راغله. د وریجو په منځ کې لږ غوښه ایښه وه، خو ما د ده د پلار دسترخوان هم لیدلی و. پر میز به د لوښو ځای نه کېده. امان الله خان 2 ځله دیوالي ساعت ته وکتل، خو البرټ لا خبرې کولې. پر پښه مې د بوټ څوکه ورکښېښوده، خوله یې بنده سوه. د خدای پامانۍ پر وخت مو باچا ته لاس ورکړ. لاس یې تود او له انرژي ډک راته وایسېد. په وره کې مې نوک ونیوه. شاته مې وکتل. امان الله خان په یوه پنډه کتابچه کې څه لیکل. پېښور ته د بیرته راتګ لپاره تیاره 2 ورځې وروسته راتله. موږ یې بالاحصار ته بوتلو. یوه پاکه کوټه یې راکړه. له کړکۍ مې د باندې وکتل. تر بالاحصار لاندې ګڼ کورونه پراته ول. د پله خیشتې د جومات ګنبتې لمر ته ژېړه لمبه کوله. لرې د ارک هست دیوالونه ښکارېدل. ورهاخوا پراخه ساحه شنو لوښو نیولې وه. بیرته پر کټ کښېناستم. جورج وویل له دې سړي یعنې پاچا ویره پکار ده. مخ مې ور واړوه. جورج وویل له هوښیار دښمنه وبېرېږه. دا سړی په هند کې هم ستونزې راته جوړولی سي. البرټ وخندل. دومره یې هم ملوی وه. جورج وویل د پاچا په سترګو کې مې یوه ځلا ولیده، د خپلواکۍ د خوند اخیستلو ځلا. ښه به دا وي چې د برټانیې حکومت یې په رسمیت وپېژني، که نه نو فکر نه کوم چې په اوسني افغانستان دې قناعت وکړي. څه وخت وروسته به یې خبره تر اټکه وي. ومې ویل زړونه مو غټ ونیسئ، تر هغه وخته پورې به ور ونه رسېږي. دواړه راته وکتل. ومې ویل د اوس لپاره تر دې ډېر څه مه رانه غواړي. البرټ وخندل. نو ته په خپلو ملګرو هم بې باوره یې؟ جورج ویل البرټه خپل وخت مه ضایع کوه. ډیوډ جونز د استخباراتو مامور دی. تر اوسه به له چانسلر او ملکې پرته خپل مور ته هم رښتیا نه وي ویلي. سوزان بله پاڼه واړوله. ډیوډ جونز 2 کاله وروسته تاریخ لیکلی و. برطانوي هند، کلکتا، 1922 کال د مارچ 11. نه وم 2 کاله مې په لندن کې تیر کړل. تېره اونۍ کلکتې ته راغلم. د یاداشت کتابچه مې همدلته پرېښې وه. ورک یې که څه ولیکم. ماغزه مې ایښ. هغه وطن یعنې افغانستان مو په رسمیت وپېژنده چې داخلي او خارجي سیاست یې زموږ په واک کې و. خو چاره نه وه. حالات تر دې نور هم سختېدل. په قبایلي سیمو کې خلک راپاڅېدل. لوی تاوانونه یې راورسول. ملکه مجبوره سوه چې د هنري ډابس په مشرۍ کابل ته یو لوړ رتبه هیات ورلیږي. ډابس له شاه امان الله خان سره رسمي تړون لاسلیک کړ. د افغانستان خپلواکي او حاکمیت په رسمیت وپېژندل سو. خو کاش یوازې افغانستان وای. په راجستان، کشمیر، کوټه کې هم ځینې قبیلې راپورته سوي دي. دوی زړور نه ول. پوهېدل چې پر برټانیې وار د زمري زړه غواړي. خو له امان الله خان یې زده کړل. اوس امان الله خان ته په ټول هند کې د ازادۍ د سمبول په سترګه کتل کېږي. په جومات، مندر او کلیسا کې د افغانستان د ازادۍ خبرې تودې دي. دې سړي ډارن خلک زړه ورکړل. اوس د ډیرو زړونو تلوېدلی چې له برټانیې خپلواکي اخیستلی سي. که دا سړی تر ستونې ونه نیسو نو هند مو له لاسه وتلی بوله. کابل 1923 کال د مۍ 8. د تیرې 1 میاشتې یادښتونه. په رڼو اوبو کې مې ګوتې ننایستې. اوړی او دومره سړې اوبه. له پورته پاخه توتان راغله. لپه مې ډکه کړه. اوبه مې له توتانو سره تیرې کړې. سړې اوبه او خواږه توتان. تر دې دمه مې داسې خوند نه وڅکلی. سر مې هس کړ. تر شنو ونو پورته د پغمان د غره څوکې لا سپینې وې. هنګارې راغی. ورو مې کتل. موټر ته کتار خرې ولاړې وې. ورغلم. سړک تنګ و. موټر مې څو ځله شاته او مخته کړ. ایله د خرو د تېرېدو لاره پیدا سو. خو بیا هم د یوې خرې ربړې ځولۍ د موټر د څنګ ښیښه کږه کړه. بیرته د رڼو اوبو پر ژۍ کښېناستم. چړپ سو. د خرې اوربوز په اوبو کې ننوت. یو غږ مې واورېد. تhank you. مننه. شاته مې وکتل. یو بوډا خړه خره له پړې نیولې وه. راته موسک و. بوډا وویل پرنګۍ. حیران سوم. د امان الله خان د پاچاهۍ په دې 4 کاله کې ډېر بدلون راغلی و. زما په څېر شپو، خولۍ، نیکټایي او درشي ډېرو دولتي مامورینو درلودې. څېره مې هم د دوی غوندې وه. نو دې کلیوال او ساده سړي له کومه وپېژندلم. ومې ویل څنګه وپوهېدې چې زه انګرېز یم؟ دا ځل د بوډا سترګې رډې راوختې. په خوند یې وویل ته خو سمه پښتو وایه. غلی سو. موټر ته یې اشاره وکړه. ویل
د موټر پر دروازه دې د فرنګیانو د شاهي حکومت نښه ده. دهقان سړی او دومره معلومات ومې ویل. له کومه پوه سوې؟ سړی وخندل. د پاچا سیوری د خدای زموږ له سره نه لرې کوي. ټولو کلیو ته یې معلمین را لېږلي دي. وړو زړو ته درس وایي. ایله د لمانځه په معنا وپوهېدو. لیکل او لوستل مو زده کړل. ستاسو د بیرغ عکس او د حکومت نښه مې هم په یو کتاب کې لیدلې وه. سړي د خرې له ځولۍ لنده ټوټه لرې کړه. ویې ویل نازک بدني مڼې دي، ښار ته یې د خرڅلاو لپاره وړم. 2 مڼې راته ونیولې. د خرې پړ یې کش کړ، بیرته سړک ته وخوت. یوه مڼه مې په اوبو کې ووهله، خرپ مې ترې وویست. موټر ته وختم. ویره نه وه. دې خلکو د پاچا په یو امر تورې راپسې راویستې، خو په بل فرمان یې د خولې ګوله را سره جلا کوله. سوله وه. په سوله کې خلک زموږ په وینو پسې نه ګرځېدل. مخکې ولاړم، یو ځای پخه ودانۍ جوړېده. موټر مې همالته ودراوه. د لرګي وړه لوحه مې ولوسته. لیکلي وو طاق ظفر د استقلال څلی. ورغلم. ګڼو کاریګرو کار کاوه. یو درشي کړی ځوان لاس را کړ. بل لاس کې کاغذ و. له لیکلو یې وپوهېدم چې د منار نقشه ده. یو ماشوم د لرګي څوکۍ راته راوړه. کښېناستم. ځوان هم د موټر له نښې پوهېدلی و چې د برټانیې په سفارت کې کار کوم. نور یې هم خبر کړم. د یو ماشوم تندی سره ورغی. اوف، پرنګی کافر. خو یو کاریګر سپک کړ. ویې ویل چې میلمه دی. د منار پوښتنه مې وکړه. د رشي کړي ځوان وویل چې د پاچا په امر د ازادۍ څلی جوړوو. دې ټکي یو معنا لرله، له انګریزانو ازادي. خو دا ځوان په نزاکت پوهېده. د انګریز نوم یې زما د غرور د ماتېدو په خطر وانخیست. ځوان ته مې وکتل. د پاچا ډېر خوشحاله یاست؟ ځوان وخندل. له داسې چا به ولې نه یو خوشحاله چې آن زموږ د کور د مصارفو فکر هم ورسره دی. په حیرانۍ مې ور وکتل. ځوان وویل ګوره، په لاس کې نیولې پیاله دي یو ساده مثال دی. په موږ کې میلمه سپېرې شونډې نه پرېږدي. یو چا به پور کاوه، خو میلمه ته به یې شیدې، وچې یا تازه میوه یا کتخ هېروه. افغانان نیستمن خلک دي. دې سړي فکر وکړ تجاران یې تشویق کړل. په لومړي ځل یې وطن ته چای راوړ. هم ارزانه دي، هم دود بایده پر ځای کېږي او هم د صحت لپاره ګټه لري. پخوا به خلکو د سیندونو او ویالو اوبه څښلې. د ډېرو معدې به خرابې وي. خو اوس اوبه جوش کړه، لږ چای ور واچوه، هم خپله ستړیا پرې لرې کړه، هم د میلمه پرده وکړه. ډله ماشومان راغله. له ټوټو جوړې ډکې کڅوړې پسې زنګېدلې. 11-12 کلن ماشومان نږدې راته کښېناسته. د کڅوړې پوښتنه مې ترې وکړه. لنډه یې راته ویله چې د مکتب کتابونه دي. یو کتاب مې راواخیست. په لومړیو 2 مخونو کې حمد او نعت شریف لیکلی. 3 او 4 مخونه یې د ازادۍ په اړه ول. نورې پاڼې مې واړولې. ساده ژبه یې درلوده. څو مخونه د وطن دوستۍ له خبرو ډک ول. بیا د افغانستان د 2-3 ولایاتو په اړه لنډ معلومات. وروسته د یووالي او اتحاد په باره کې یوه کیسه راغلې وه. بیا د پاکو اوبو د اهمیت په اړه یو ساده شعر. دا کتاب یوازې 1 کال مخکې چاپ شوی. کڅوړه مې وکته. 2مه سپاره، دیني ښوونه، حساب، د خطاطۍ د مشک لرګینه دړه، نی رنګ پکې پرته ول. په زړه کې راتېره سوه. ډیویډ جونز بچو، څومره چې وخت تېرېږي په هماغه اندازه به د دې خلکو غلطېدل ګران کار وي. ماښام سفارت ته راغلم. د سفیر ټنډه تروه وه. ویې ویل چې په جلال آباد کې هغه په زرګونه اخبارونه سوځلي دي چې له برټانوي هند کابل ته راتلل. علت مې وپوښت. سفیر په ټلیفون کې له محمود طرزي سره غږېدلی و. هغه ورته ویلي و چې په دې اخبارونو کې ډېر داسې مضامین راغلي دي چې زموږ په خلکو کې مذهبي نفاق خپروي او د افغانستان ملي حاکمیت او ازادۍ ته زیان لري. سفیر د محمود طرزي له خولې راته ویل چې له دې وروسته به د ډیورنډ پر کرښه هغه اخبارونه او مجلې چاڼ کېږي چې له برټانوي هند دې وطن ته راځي. کوټې ته ولاړم. ستړی وم، خو ما باید د ورځې راپور لیکلی وی. یوازې زه نه وم. په کابل ښار کې 200 کسانو وظیفې درلودې چې د هرې طبقې نظریات معلوم او سفیر خبر کړي. په دوی کې انګریزان کم ول. زه او 4 نور هغه کسان چې ژبه یې زده وه او څېرې افغانانو ته پاتې کېدلې. نور هغه افغانان، هندوان او سیکان ول چې د معلوماتو په بدل کې له سفارته پیسې اخیستې. بغدادي پیر د پښتو ژبې د نوموتي ناول لیکوال ارواښاد